وغږېږم کله چې زه پښتو غږېږم ما ته تورست مه وایه کله چې پښتو غږېږم ما ته بوشکې زرد مه وایه کله چې پښتو غږېږم ما ته وحشي مه وایه کسان دي که نه ورور دا خو محدود کسان دي نسي کولی چې د ټول دا سند غواړي رباني محدود ده احمد شاه مسعود محدود ده فکر کوئ چې احمد شاه مسعود به داسې یو څه ویلي فکر کوئ چې رباني به داسې یو څه ویلي دوی خو د لوی قوم سرلارې پاتې سوي دي څنګه کېدای څوک محدود نه ده څوک ښایي څونه سندونه وایم چې اشخاص نسو کولی چې د ټول قوم نمایندګي وکړي که چیرې داسې یو مستند څه وي چې پوتیشنونه درته وښیم چې 1000 نفر امضا کړي پوتیشنونه درته وښیم چې 1000 نفر امضا کړي چې قوم پښتون مایندسیټ انتحاري داره دا پروژې دي دا خو امکان لري دا خو هر څوک کولی شي خو انسانانو امضا کړي دي نه خو موږ خو ګوره دغه څو نفرو باندې خو د ټول قوم هغه نسو تړلی چې ټول چا باندې اعتبار لري زه افغان ولس باندې هغسې په جغرافیه کې افغان ولس باندې زم خو دوی وایي زه افغانان نه یو موږ خراسانیان یو موږ ایران ولې شاهیان ورسره بحث وکړو چې دوی وایي موږ افغانان کله چې یو څوک افغانیت ته منکر شو خو مسله وتړل شوه بیا بحث ورسره ولې وکړو ولې د دغوی په ځای که نه چې موږ وایو چې افغان نیست یم د دې په ځای باندې هغه قومونه چې په افغانستان په جغرافیه کې پراته دي هلته خدمتونه کوي قربانیان یې ورکړي دي یا ازبک دي یا هزاره دي یا نور قومونه دي موږ هغه خفه کولو ځان نه فکر نه کوئ چې ناانصافي به وي ما څو خفه کړي وا خوشحاله له ما چاته دا د خلکو هغه دي اندېښنې دي خبرې دي زه غواړم تاسو سره شریک کړم زه غواړم چې دا خلک پوه شي چې ورته ثابته شي چې فولاد تعصبګر نه دی فولاد زه نه غواړم چې خلک پوه شي زه غواړم چې نړۍ ته موږ بد معرفي کړي یو د دغه 100 کلونو نه مخکې دغه په یو کسو په نوم د وزیر د اطلاعات او فرهنګ سید مخدوم رحیم د په لسمه په اویاومه لسیزه کې د مجاهدینو دوره کې دا دغه د رسنیو عمومي رئیس د برهان الدین رباني دوی به نشرات کول چې ولا چې گلبدین حکمتیار پشتون اینا قدر راکت د خیرخانه زد اینا انسان کشت گلبدین حکمتیار پشتون اینجا اینا راکتیار ولا اینجا در ام زار تیر کرد دغه نړۍ آماده کړه نړۍ تر هغه آماده کړه چې نړۍ نور په دې اعتبار وکړه منګه ورته بد معرفي سو بل اخر ټول راغله کم بمبارد په منګ په دې هلمند او قندهار او روزګان کې وکړي هاي شکل دوی د رسنۍ د لاړ نړۍ تمنګ بد معرفي کوي زه غواړم چې نړۍ ته ځان ښه معرفي کوم زه واقعیتونه ورته معرفي کوم یو شی ګوره خبره ورځ یو هزار هغې جلۍ وه دغه لکنوال صاحب دغه لکنوال لعنتي چې دا کوم جرم وکړي زمونږ یو بل لکنوال هغه معاون د وزیر ځکه مې خولې نه صاحب وویل دغه لکنوال خیمه داسې یو جرم وکړي بیا دکې به زما عکسونه د میرمن نغمې عکسونه د اشرف غني عکسونه د نورو دوستانو عکسونه به د لکنوال سره لګول د احمدشاه ابدالي عکس لکنوال مسله باندې به بحث ځکه نه کوو خلاصې چې هغه اوس پورې جرم نه دی ثابت شوی که نه هغه منلی نه ده نه دوی مثال ویل یعنې ګوره موږ یې معرفي کولو چې دا ټول داسې دي ټول وایي داسې دي په یاد دي دغه پښتانه یو رقم ډار سوي وه داسې یو رقم ته تلل چې ودرېږه چې اوس دا خلک ما ونیسي ځکه چې دوی معرفي کړو هلته سپین قصر ته سپینې ماڼۍ ته لاړل هلته یې شروع وکړله یعنې دوی ګوره دا د بېشکه څه داسې دي راځه بیرته کتابتون باندې به لږې کیسې به په کتابتونو مو دا ځکه یوه برخه وه چې د خلکو تشویشونه ول او ما دلته یو لنډه خبره کوم وبخښئ ماته وایي موږ ته وایي په مجموع کې عمومي مایندسیټ ده د دې خلکو په سوشل میډیا کې هغه ښه خلکو ته زما سلامي هغه سرکار موږ ته وایي از دست پشتون در بدر خاک بسته شده ولا اینا ضد زن هستن ضد تعلیم هستن کمه ده ضد زن کمه ده ضد تعلیم دا حکومت میں جوړ که چا ډنګ کوي دا حکومت میں جوړ که چا ډنګ کوي دا حکومت میں جوړ که چا ډنګ کوي لومړنی مکتب چا جوړ که په تاجکستان او افغانستان کې دوی مکمل قوم ته شلن دي احترام ورته لرم د دوی یو ولسمشر وښیه چې خپلې ښځې ته احترام کړی وي د انساني ارزښت یې ورکړی خپلې ځان سره دغسې ودرولي وي نسته یا یو مشر یې وښیه چې یو پښتو ژبه باندې غږېدلی وي نسته بس راځي نوم زما بیچاره بدی زه ډارېږم چې داسې ورځ رانیسي چې دوی موږ پسې اخیستې د پوټیشنونه چې داسې ورځ رانیسي چې نړۍ به په ما او تا اعتبار نه کوي خوشحاله چې دا ګوري پښتون است ولای دا وایي خطرناکه ده دوی سره قرارداد مه کوه د دوی اسایلم مه قبلوه دوی سره ورور انډیوالي او خیخي مه کوه ځکه بدې معرفي کړي د دوی په مقابل کې سیاد اقل پورته نیسو خرابېږو خوشحال جانه پې ټوکو وایي دغه بعضې خلکې خو اوس د ملیګرایي لافې وایي دا ملیګرایي تر ما ملیګرایي هم نشته زه ملیګرایي خو ارزښتونه باید په نظر کې ونیسو